ویلکم بیک یو ځل بیا ستاسو سره موجود یم یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل لا په نننۍ ویډیو کې به زه در وښایم تاسو څنګه کولی شئ یعنې تاسو ارزان پیکجونه ګورئ په موبایل کې په هر یو سیم یعنې آل سیم نیټورک پیکج تاسو کتلی شئ دغه اپ به هم تاسو در وښیم او دغه طریقه به هم در وښایم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ ویډیو پوره ګورئ راځئ ویډیو شروع کوو فرسٹ آف آل به راشئ پلی سټور ته پلی سټور نه به دغه اپ تاسو انسټال کړئ چې کله هم تاسو دغه انسټال کو موبایل کې به اوپن کړئ د دې نیم دی آل نیټورک پیکجز چې کله هم دا تاسو ته په موبایل کې اوپن شو په دې کې دغه ټیلینار سیم دی زونګ سیم دی یو پون موبلینک پی ټي سیل په ټیلینار چې کله هم تاسو کلیک وکړئ په دې کې به تاسو ته اس ایم اس کوډونه هم دلته ښایي تاسو کتلی شئ چې دا د اس ایم اس دا د اس ایم اس کوډونه دي دلته تاسو ته ریس هم ښایي او اس ایم اس هم ښایي په مور ډیټیل یعنې آل ډیټیل تاسو په مور ډیټیل کلیک وکړئ دلته به تاسو ته دغه کوډ هم راشي تاسو کتلی شئ او ریس او اس ایم اس دغه رقم تاسو د کال کوډونه هم کتلی شئ په کال کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته د کال کوډونه راوړي یعنې تاسو چې خبرې کوئ دغه کال کوډونه به تاسو دلته راوړي دغه مور ډیټیل به کلیک وکړئ دلته به تاسو ته کوډ ریس آل نیټورک مینټس یعنې تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته ښایي بیا که تاسو دلته راشئ په انټرنیټ باندې کلیک وکړئ 3G 4G باندې دلته به تاسو ته د ام بی کوډونه راشي تاسو کتلی شئ ریس برته هم ښایي او ام بی برته هم ښایي دغه رقم تاسو کلیک کوئ دلته به دلته تاسو ته کوډ تاسو کتلی شئ کوډ برته هم ښایي ریس او ام بی برته هم ښایي دلته که تاسو بیا راشئ دغه رقم تاسو اوس خپل نمبر چیک کوئ چې زما کم نمبر دی امپورټنټ کوډ په دې به تاسو کلیک وکړئ بیلنس هم چیک کولی شئ تاسو چیک بیلنس کوډونه دا دی بیا تاسو انټرنیټ هم په دې کوډ چیک کولی شئ اس ایم اس هم چیک کولی شئ دغه رقم تاسو خپل نمبر هم چیک کولی شئ دا بیا که تاسو غواړئ اوس زونګ سیم تاسو سره دی نو زونګ سیم هم دغه طریقه کار دی کوم چې په ټیلینار سیم کې وشو دغه رقم په زونګ کې هم دغه طریقه کار دی په یو پون کې هم دغه طریقه کار دی په موبلین کې هم دی په پی ټي سیل کې هم دی نو دا ونننۍ زموږ ویډیو خوښه شوي لایک شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ بلې ویډیو پورې ما راکړئ یاسر شاه علیه اجازت د الله په امان